د اذان نیوز محترمو لیدونکو السلام علیکم. نن درته په دغه خپرونه کې دوه خبري موضوعګانې لرو چې یو په زابل کې د ډرون الوتکې رالوېدل او بل د متحده عربي اماراتو د علماو پلاوی افغانستان ته راتګ ده چې له دغه پلاوي سره د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ښاغلي خلیفه سراج الدین حقاني لیدنه کړې ده. د کورنیو چارو وزارت پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقاني د متحده عربي اماراتو د علماو له پلاوي سره وکتل. خلیفه صاحب د اماراتو د علماو له پلاوي سره د هیواد په سیاسي، اقتصادي او امنیتي برخو خبرې کړې دي. په دغه ناسته کې دواړو لورو د دوبۍ او افغانستان ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو په پراخېدو خوښي وښوده او زیاته یې کړه چې افغانستان د امنیت او اقتصاد په برخه کې غوره لاسته راوړنې لري. همدارنګه خلیفه سراج الدین حقاني د اماراتو له لوري د اسلامي امارت ته د دوبۍ قونسلګرۍ د سپارلو له امله مننه وکړه او زیاته یې کړه افغانستان سره تعامل د ګاونډیو هیوادونو او ټولې نړۍ ته په ګټه ده. هغوی چې غواړي افغانستان متروکه جزیره شي تېروتنه کوي ځکه چې افغانستان څښتن لري او موږ یې هغې ورځې ته نه پرېږدو چې زموږ هیواد یې بیا ځلې له پامه وغورځول شي. د کورنیو چارو وزیر زیاته کړه د افغانستان اوسنی اسلامي نظام له اقتصادي پلوه په خپلو کورنیو عایداتي سرچینو چلیږي. دا په داسې حال کې ده چې د مخدره توکو کښت او قاچاق صفر ته رسېدلی او په دغه برخه کې مبارزه روانه ده. ترڅنګ یې خلیفه صاحب وویل چې موږ له نړۍ سره غوره اړیکې غوښتونکي یو او په دې برخه کې مثبت ګامونه مو هم اخیستي دي. افغانستان د نړۍ یوه ستراتیژیکه کتله ده او نړۍ باید د افغانستان سره د تعامل په برخه کې د دوه مخې پالیسۍ څخه لاس واخلي چې دا د ټولې سیمې په تاوان تمامیږي. ښاغلي عمر ادري وویل اوږدمهاله هدف ته د رسیدو په برخه کې د نجونو د زده کړو ترڅنګ ځینې نورې ستونزې هم شته چې موږ یې هوارۍ ته سترګې په لاره یو. ښاغلي عمر زیاته کړه افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې کوم مثبت پیغامونه ولیدل هغه به تر نورې نړۍ هم ورسوي. یاد پلاوي د کورنیو چارو وزیر ته له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړ. د افغانانو لاسنیوی یې خپل اخلاقي مکلفیت وګاڼه. خلیفه سراج الدین حقاني یاد پلاوي ته د نجونو د تعلیم په اړه وویل د اسلام مقدس دین شرعي تعلیم پر نارینه او ښځینه مسلمان باندې فرض کړی ده او اسلامي امارت د ملت ټولو شرعي حقوقو ته ژمن ده. تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم لګېدلي محدودیت دایمي نه دی. د متحده عربي اماراتو د علماو د سرتاسري شورا دغه لس غړي چې د علماو شورا د رئیس په شمول افغانستان ته راغلي دي دوی د افغانستان د مختلفو چارواکو سره کتلي چې له جملې څخه یې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی امیر خان متقي د امر بالمعروف او نهي عن المنکر او د شکایاتو د اورېدلو د وزارت وزیر ښاغلی خالد حنفي او همدا ډول د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقاني سره لیدلي دي. عربي متحده اماراتو د علماو پلاوي مشر ویلي چې دوی یو متوازنه پالیسي لري. دوی افغانستان ته راغلي تر څو افغان ملت ته ډاډ ورکړي چې دوی له افغان ملت سره دي او د افغانستان له نوي حکومت څخه پوره ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د متحده عربي اماراتو د ابوظبي قونسلګرۍ د افغانستان اسلامي امارت ته وسپارل شوه او د اسلامي امارت له لوري نوی ورپېژندل شوی ډیپلومات د قونسل په توګه په کار پیل وکړ. د عربي متحده اماراتو دغه پلاوي له یو شمېر علماو سره هم ناستې کړي دي. دوی په دې لیدنه کې ویلي دي چې د زده کړو په برخه کې بشپړ همکارۍ ته چمتو دي. هغوی ویلي زموږ مدرسې، ښوونځي او پوهنتونونه ستاسې مرستې ته چمتو دي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په متحده عربي اماراتو کې د افغان بندیانو د آزادولو د اسلامي امارت رښتینی انځور د انعکاس، خلیجي هیوادونو سره د اړیکو په پراختیا او د بشري مرستو په برخه کې د راغلي پلاوي د ځانګړې پاملرنې غوښتنه کړې او یاد پلاوي په دې برخه کې د هر راز همکارۍ ژمنه کړې ده. یارانو دا ترایه راولوېده ټاټونه یې زه راخلم وارې وارې کاو د یو کوچنۍ پیلندارې ځینې وکړم ټاټون راواخلي شو بیخي غاټه نه ده
دا یې څرخ ده وایي کې په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شوې ده. په دغه ویډیو کې ښکاري چې یو ډرون الوتکه غورځېدلې ده. داسې ګومان کېږي چې دغه ډرون الوتکه په زابل ولایت کې رالوېدلې، خو د زابل ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي په ټولنیزو رسنیو کې د ډرون الوتکې د رانسکورېدو ویډیو لاس پر لاس کېږي چې ګواکې پر زابل ولایت کې رانسکوره شوې، خو په زابل ولایت کې هېڅ داسې پېښه نه ده رامنځته شوې. په دې اړه خپاره شوي معلومات د استناد وړ نه دي.